السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول لرې روغ اوسئ. د جاوا سکرپټ د کلاس 15 ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې ارای باندې خبرې کوو چې په جاوا سکرپټ کې موږ سره ارای څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي. نو لکه څنګه چې تاسو په 8 نمبر ویډیو کې وکتل چې هلته موږ ډیټا ټایپس تشریح کړي وو. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی هغه وګورئ، مهمه ویډیو ده. هلته موږ ویلو چې موږ سره جاوا سکرپټ کې دا ډیټا ټایپس دي چې سټرینګ دی، موږ سره نمبر دی، بولین دی، ارای ده، موږ سره ابجیکټ، نل او انډیفاینډ دی. تیرو څو ویډیوګانو کې تاسو سټرینګ وکتو چې موږ څنګه اخلو، همدا ډول نمبر هم تاسو وکتو، انډیفاینډ هم تاسو کتلی دی. مخکې ویډیوګانو کې به بیا ګورو. اوس په دې ویډیو کې به موږ او تاسو ارای باندې خبرې کوو. بولین باندې هم تاسو څه ناڅه پوه شوئ چې دلته موږ سره ټرو فالس راځي، خو بیا هم مخکې ویډیوګانو کې پرې کار کوو. نو نن راځو په ارای کې خبرې کوو چې موږ سره ارای د څه او څه لپاره استعمالیږي. که په لنډ ډول درته ووایم چې کله موږ غواړو یو ویریبل واخلو او هغه کې یوه ویلیو نه بلکې ملټیپل ویلیوز واچو، نو د هغه لپاره موږ ارای استعمالوو. نو ارای موږ داسې تعریفولی هم شو چې ارای از کلیکشن اف ملټیپل ویلیوز. دا موږ سره ویریبل دی چې موږ سره مختلف ویلیوز ځان کې سټور کوي. راځو مثال ته، که چېرته موږ وګورو موږ به پخوا یو ویریبل اخیستو. مثال ته موږ لټ ویریبل ټایپ دی، موږ سره موږ یو ای په نوم یو ویریبل اخیستی، هغه کې موږ لس اچولی. اوس غواړو چې د لسو نه علاوه نور ویلیوز هم ور واچو. لکه په دې ډول تاسو وګورئ دلته موږ ای ویریبل اخیستی، لس هم دی پکې، 50 هم دی او احمد هم پکې موجود دی. خو دا موږ سره ایرر دی. دا موږ سره څه دی؟ ایرر دی. که تاسو داسې یو ویریبل اخلئ او په هغه کې داسې ویلیوز اچوئ، دا موږ سره صحیح نه دی، دا غلط دی. د دغه مسلې د حل لپاره چې زموږ د ویریبل نوم یو وي او هغه کې ویلیو زیات وي، نو موږ سره د ارای هغه کنسپټ راغی. ارای به موږ سره څه کوي؟ نوم به یو وي، ای موږ اخیستی، ویلیوز به پکې زیات وي. لکه تاسو ګورئ لس دی، 50 دی، احمد دی، او دا هر یو جدا جدا ویلیو دی، دا یو ویلیو نه ده. مثال که زه غواړم دا 10 او 50 سره جمع کولی هم شم، دا سره ضربولی هم شم، دا سره تقسیمولی هم شم. زه کولی شم یوازې د احمد راواخلم، یو بل سټرینګ سره واچوم. نو د دې ښه والی دا دی چې زموږ د ارای زموږ د ویریبل چې کوم نوم دی هغه به یو شی وي، خو هغه کې چې کوم ویلیوز وي، چې کوم څه پکې سټور وي، کومه ډاټا پکې سټور وي، هغه به موږ سره مختلف وي او زیات به وي. نو تاسو کولی شئ چې څومره څومره غواړئ په یو ارای کې ویلیو سټور کړئ. نو نوره طریقه ټوله د ویریبل غوندې ده. تاسو به ټایپ ورته لیکئ، یا به وار لیکئ، یا به لټ لیکئ، یا به کانسټ لیکئ ورته، او هلته به تاسو دې ته یو نوم ورکوئ. چې هر نوم ورکوئ ایکولز به واچوئ، د هغه نه وروسته دا موږ سره بریکټس دي. دا بریکټ به تاسو واچوئ، دا موږ سره د ارای نمایندګي کوي. کله چې تاسو دا بریکټ واچوئ، مطلب تاسو یو ارای اخیستی او هغه کې دننه به تاسو ویلیوز ورکوئ او هغه ویلیوز به تاسو سره د کامه په واسطه سپریټ کیږي او یا به هم جدا کیږي. نو بس لنډه خبره ده چې ارای هغه ویریبل دی چې هلته موږ کولی شو یو څخه زیات ویلیوز سټور کړو او له هغه څخه کار واخلو. اوس خبره د دې راځي چې دلته مونږ ارای اخیستی د ای په نوم باندې او دلته مونږ ویلیوز اچولی چې 10 50 احمد. اوس به دا مونږ ترلاسه کوو څه؟ دا به مونږ اکسس کوو څنګه؟ اوس که چېرته زه راشم د ارای ای پرنټ کړم، نو دا به مونږ سره دا درې واړه پرنټ کوي. خو که چېرته زه غواړم په دې کې یوازې 10 پرنټ کړم، هغه به څنګه کوو؟ د هغه لپاره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې مونږ مکتب کې صنف کې یو، نو هلته زموږ د نوم سره سره نمبر حاضرۍ نمبر هم موجود وي. مثال که چېرته په یو کلاس کې 2 کسه وي په یو نوم باندې، مثال احمد 2 کسه دی، نو د هغو حاضري نمبر خامخا بدل وي. همدا ډول د ارای هم همداسې موږ سره یو کنسپټ دی چې دلته موږ سره حاضري نمبر نه بلکې دلته موږ سره څه موجود وي؟ انډکس موجود وي، او انډکس له 0 نه شروع کیږي. لومړنی چې کومه ویلیو ده هغه به موږ سره 0 وي، دویمه چې کومه ویلیو ده هغه به موږ سره 1 وي، او دریمه چې کومه ویلیو ده هغه به موږ سره 2 وي. یعنې د دې چې کوم انډکسینګ دی، یعنې د چې کوم انډکس ورکول شوی دی هغه به د 0 نه شروع کیږي، او څونه چې مخکې ځي بس هماغسې به مخکې ځي. یعنې دا فی الحال موږ سره چې دا لس چې چېرته موجود دی هغه په د ای ویریبل کې په 0 انډکس کې پروت دی. دا 50 موږ سره په د ای ویریبل کې په 1 انډکس کې پروت دی، او دا احمد په ای ویریبل کې په سیکنډ انډکس کې پروت دی. موږ په دې ډول کولی شو د دې هغه معلومات وکړو او استعمال کړو. اوس که دا اکسس کول غواړو، نو سمپل دی، د ویریبل نوم به ولیکئ. د ویریبل نوم چې مې ولیکو، بیا به دغه قوسونه واچوئ او قوسونو کې دننه به تاسې انډکس ورکوئ. اوس که چېرته د دې کې 3 ولیکم، نو مطلب زه غواړم چې احمد ترلاسه کړم. اوس که زه دا پرنټ کړم، نو دا به ما سره احمد پرنټ کوي. خو که تاسې غواړئ چې 50 پرنټ کړئ، نو تاسې به ای ولیکئ، قوسونه به واچوئ او دلته به 1 ولیکئ. که 10 پرنټ کول غواړئ، نو ای به ولیکئ، قوسونه به واچوئ او 0 به ولیکئ، نو تاسو سره به 10 پرنټ شي. نو په دې ډول تاسو کولی شئ چې ارای اکسس کې د ارای الیمنټس اکسس کې ارای کې چې څه موجود دي هغه ترلاسه کړئ او خپل کار ځینې واخلئ. نو زه اوس ایډیټر ته عملاً ګورو، یو ارای اخلو او د هغه چې کوم ویلیوز دي له هغه څخه کار اخلو.
نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما د HTML بیسیک کوډ د موږ سره او دلته موږ سره سکرپټ ټیګز دي چې په دې کې به موږ خپل جاواسکرپټ کوډ کوو. نو لکه څنګه چې موږ وایو چې موږ سره موضوع اره ده، نو زه راځم دلته به زه یو کمنټ والم د اره په نوم باندې، او اوس راځو لاندې موږ څنګه چې ویریبل ډیکلیئر کوو همدغه موږ اره هم کولای شو لیکو چې لټ، او دلته موږ سره اره ده د نم په نوم باندې، دلته به موږ سره چې موجود دي نمبرز. نو زه راځم مساوي ورکوم او دلته دا قوسونه اچوم، مطلب موږ یو اره ډیکلیئر کوو. اوس دې کې ویلیوز اچو، نو زه لیکم مثال لس لیکم، همداسې 50 لیکم، راځم 100 لیکم، همداسې 80 لیکم، څونه چې تاسو لیکل غواړئ. دلته راځم 1000 لیکم، دلته راځم 3000 5000 لیکم. نو دا موږ سره څه شو؟ دا موږ سره اره شو. دلته اوس د دې ښه والی څه دی؟ 1 2 3 4 5 شپږ ویلیوز دي، او دا ټول په دې یو نم کې سټور دي، او دا موږ کولی شو جدا جدا ترلاسه کړو، کار ځینې واخلو. نو دا خو موږ سره شو د اره ډیکلیئر کول، انیشیلایز کول، او هغه کې ویلیو اچول. اوس که چېرته موږ غواړو دغه ویلیوز ترلاسه کړو، د هغه لپاره به موږ څه کوو؟ لکه موږ تېر ویډیو کې ووي، د هغه لپاره به موږ داسې طریقه کار کوو چې لومړی به د ویریبل نوم لیکو چې هغه موږ سره نم دی، د هغه نه علاوه به موږ قوسونه اچو، او قوسونو کې به موږ انډکس نمبر ورکوو. موږ ویلو چې زموږ انډکس نمبر د 0 نه شروع کیږي، 10 موږ سره په 0 ده، 50 موږ سره په 1 ده، 100 موږ سره په 2، 80 موږ سره په 3، 1000 موږ سره په 4، او 15000 موږ سره په 5. اوس که زه غواړم دا 100 ترلاسه کړم، تاسو به څه کوئ؟ 0 1 او 2. نو 100 موږ سره په 2 کې موجود دی، نو 2 به ورته ولیکئ، او دا 2 به څه کوئ تاسو؟ دا چې تاسو ولیکئ نو دا تاسو ډایرکټ نه لیکئ، ځکه تاسو خو دا نه ښودل کېږي. که چېرته تاسو پرنټ کول غواړئ نو ډاکومنټ ډاټ رایټ نه به کار واخلئ. که چېرته تاسو غواړئ چې دا الرټ کې راشي نو الرټ نه به کار واخلئ. که کنسول کې کتل غواړئ نو کنسول ډاټ لوګ نه به کار اخلئ. نو زه راځم ډاکومنټ ډاټ رایټ نه کار اخلم، او ورته وایم چې موږ سره دا کوم اره ده دا ما سره پرنټ کړه چې د دې ویلیو څه دی. نو دا ما ولیکه، سیو مې کړو، چې کله راشم ریزولټ باندې کلیک کوم، تاسو ګورئ موږ سره 100 پرنټ شو، ځکه چې زموږ دلته 2 لیکل شوی. نو 0 کې موږ سره دا راغی، 1 کې موږ سره دا راغی، او 2 کې موږ سره دا راغی، 3 کې موږ سره 13 راځي، 4 کې دا، او 5 کې موږ سره دا. نو که زه راشم ورته ولیکم چې موږ سره 5 پرنټ کړه، نو سیو یې کړم او راشم ته ریلوډ کلیک کړم، نو ګوره موږ سره 15000 پرنټ شو. ولې چې د دې کوم انډکس نمبر دی هغه موږ سره 15 دی. همدا ډول موږ کولی شو د دوه ترمنځ نور چې کوم عملیه دی هغه هم تر سره کړو، لکه ما تاسو ته مخکې مثال کې وي، ځکه دا موږ سره هر یو جدا جدا ویلیو ده. نو کولی شم مثال ته راځم، دا ټول سره جمع کوم. څنګه به جمع کوم؟ مثال ټول نه او 3 ویلیو ترې جمع کوم. نو زه ورته لیکم د یو بل ویریبل اخلم د ټوټل په نوم باندې، او دلته راځم ورته وایم چې دلته څه وکړه، نم کې چې کوم موږ سره په 1 نمبر دی هغه به راواخلي، یعنې 1 انډکس باندې، نو هغه موږ سره 50 دی، دا به راواخلي او جمع به یې کړي. د سی سره به جمع کې، نم کې چې موږ سره کوم 100 د دې سره به جمع کې، نو 100 موږ سره په چی موجود دی؟ په 2 کې موجود دی، نو دا به موږ سره 100 کې جمع کې. او همدارنګه چې موږ سره کوم نم کې 15 نمبر ویلیو د هغه کې جمع کې چې هغه موږ سره 15000 دی، نو دا به موږ سره جمع شي، او دا درې واړه چې جمع شي هغه به دی ټوټال ته اسان شي. اوس 50 به راواخیستل شي، یو سره او بخې یا 50 به راواخیستل شي او له 100 سره به جمع شي، نو 50 او 100 یو نیم سل، یو نیم سل او 15000 به شي 15000 او 150 دا به دې ټوټل راشي. اوس راځم هم دغه ټوټل راخلم او پرنټ کوم. نو ډاکومنټ ډاټا ته وایم چې ته ماته څه وکړه، ټوټل پرنټ کا. نو دا سیف کوم، چې کله راشم ریلوډ باندې کلیک کړم، تاسو ګورئ چې 15000 او 150 موږ سره پرنټ شو. ولی؟ ځکه چې تاسو ته ما وویل چې د هر یو جدا جدا ویلیو د په دې باندې موږ هر قسم عملیه تر سره کولی شو، او د اره خواله هم دا چې موږ کولی شو یو څه زیات ویلیوز په هغه کې سٹور کړو. د دې بل ښېګڼه دا چې نه یوازې موږ یو رقم ویلیو بلکې د کې موږ مختلف ویلیوز جمع کولی شو او بلکې اچولی شو. څنګه؟ زه اوس غواړم چې دلته موږ سره د اره په نوم باندې AR په نوم باندې یو اره وي، او د کې یوازې زه نمبر نه دي کې مختلف ډیټا سٹور کوم. مثال راځم کوم چې دلته موږ سره سټرینګ راشي، احمد سټرینګ دی یو نوم دی، دلته موږ سره دا نمبر راشي، همدا موږ سره د نل هم پکې راشي، دا موږ سره ډیټا ټایپ دی. او دلته مثال د خبرې زه راځم یو بل شی اخلم کیریکټر، نو زه راځم ورته چې نو دې کې ګورئ موږ سره چې شو مختلف ډیټا ټایپس راغله. مختلف ډیټا ټایپس دا چې دلته موږ سره سټرینګ هم راغی، نمبر هم راغی، نل هم راغی، او موږ سره هم راغی. اوس که زه راشم او دا AR پرنټ کړم، سیو کړم، نو تاسو وګورئ چې موږ سره مختلف دا ټول پرنټ کیږي. نمبر هم پرنټ شو، دا هم پرنټ شو، نل پرنټ شو، ځکه نل خپل معنا لري چې هیڅ هم نه، نو دلته هیڅ هم نشته، نو هغه پرنټ نشو، او دا موږ سره هم پرنټ شو. نو د دې بل ښېګڼه هم دا ده چې تاسو کولای شئ په یو ویریبل کې مختلف ویلیوز جمع کړئ، نه یوازې مثال که چې تاسو یو رقم ویلیو، تاسو کولای شئ مختلف ویلیوز پکې جمع کړئ. نو دا موږ سره د اره هغه کنسپټ دی. خدای دې وکړي چې پر موضوع پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي، څه غوښتنه وي، څه وړاندیز وي، تاسو کولای شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.